خبردار چې د خپلې پرهیزګارۍ ښودنه د خلکو په مخ کې ونه کوي. که تاسو داسې وکئ نو د آسماني پلار سره ستاسو دپاره هیڅ اجر نشته. هر کله چې تاسو څه خیرات کوئ نو په بیګلې مه ډنډوره کوئ لکه څنګه چې ریاکاران په عبادت خانو او کوڅو کې کوي چې خلک یې صفت وکړي. زه تاسو ته رښتیا وایم چې هغې ته اجر پوره میلاو شوی دی. خو تاسو چې کلم خیرات کوئ نو په داسې یې کوئ چې ګس لاس مو په دې خبر نشي چې ستاسو ښی لاس څه کوي. ستاسو خیرات دې ضرور په پرده کې وي نو ستاسو آسماني پلار چې دا هر څه ویني چې تاسو یې په پرده کې کوئ هغه به د دې بدل درکړي. بیا دا چې تاسو کلم دعا کوئ نو د ریاکارانو په شان مه جوړېږئ. هغې دا ډېر خوښوي چې په عبادت خانو او چوکونو کې د دعا دپاره ودرېږي چې هر څوک یې وویني. زه تاسو ته رښتیا وایم چې هغې ته خپل اجر پوره میلاو شو. خو کله چې تاسو دعا کوئ نو خپلې کوټې ته ننوځئ، ور پورې کوئ او خپل پلار ته په زارو شئ. څوک چې د پردې په دغه ځای کې موجود دی او ستاسو آسماني پلار څوک چې پټ رازونه ویني هغه به بدل درکړي. او کله چې تاسو دعا کوئ نو په دعا کې د بېدینه قومونو په شان د بې مطلبه خبرو تکرار مه کوئ. د چا چې دا خیال وي چې د ډېرو ویلو په وجه به د هغې واورېدی شي د هغې پیښې مه کوئ. ستاسو آسماني پلار ستاسو د غوښتو نه روان دی، ستاسو په حاجتونو خبر دی. نو داسې دعا کوئ: اے په اسمان کې زمونږ پلاره، ستا نوم دې پاک وي، ستا بادشاهي دې راشي، ستا مرضي دې په ځمکه هم پوره شي څنګه چې په اسمان کې پوره کیږي. موږ له خپل روزمره رزق راکا او زمونږ ګناهونه معاف کا لکه څنګه چې موږ خپل قصوروار معاف کوو. او موږ په ازمیښت کې مه اچوه خو موږ د بدۍ نه بچ کا. ځکه که تاسو د نورو نافرماني معاف کوئ نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو معاف کړي. خو که تاسو نور نه معاف کوئ نو ستاسو آسماني پلار به هم ستاسو نافرماني معاف نه کړي. هر کله چې تاسو روژه نیسئ نو د ریاکارانو په شان ځانونه خفه مه ښکاره کوئ. هغې خپل مخونه ځکه روانئ چې خلک ووایي چې ګنې د دې روژه ده. زه تاسو ته رښتیا وایم چې هغې ته خپل اجر پوره میلاو شوی دی. خو هر کله چې روژه نیسئ نو خپل سر غوړوئ او مخ وینځئ د دې دپاره چې څوک دا ونه وایي چې ګنې ستا روژه ده، خو تش ستا آسماني پلار څوک چې په پرده کې دی او ستا آسماني پلار چې په رازونو خبر دی هغه به تاله ستا اجر درکړي. پس مکه ځان له خزانې مه جمع کوئ چېرته چې هغه وې نه وخي او زنګ کېږي او غله ورپسې کنډر کوي او پټوي یې. خو خپل ځان له خزانې په اسمان کې جمع کوئ چېرته چې نه وې نشته او نه زنګ چې دا خرابې کړي، چېرته چې نه غل کنډر کوي او نه پټوي. ځکه چې چېرته ستا خزانه وي هلته به ستا زړه وي. سترګې د بدن دپاره ډیوې دي. که ستا سترګې روغې وي نو ستا ټول بدن به رڼا وي. خو که سترګې دې خرابې وي نو ستا ټول بدن به په توره تیاره کې وي. او که چېرې کومه رڼا چې په تا کې ده که هغه هم تیاره ده نو بیا دا څومره لوی تورتم دی.